مونږ د کابل ښار په یوې پورتنۍ برخه کې یو. نن د اسد یا د زمري 40مه ده. 4 کاله وړاندې په دغه ورځ باندې دلته په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط وکړو. نن الحمدلله په ټولو هېوادوالو باندې په ملت باندې نن ګلان شیندل کېږي. د ګلانو باران. اوس خو پکې بارود څه نشته که نه یو نمایشي ده. نه اوس خو داسې یو نمایش ده. باید که همه ما و شما دست محبت را و دست اخوت و برادری را بدهیم. ګناه چې کله کړې نو خپل ګور په یاد کې ساته، چې پردي نجلۍ ته ګورې نو خپل خور په یاد کې ساته. دا یو داسې ورځ ده چې په ډېرو قربانیو سره، په ډېرو تکالیفو سره، په ډېرو زحمتو سره راغلې ده. مجاهدینو ته هم دا وایم چې ته باید د ولس هغه په زړه پورې راټینګ کړئ او ولس ته مینه او محبت ورکړئ چې ولس تاسو ناراضه نه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر انځور کې وینئ موږ د کابل ښار په یوې پورتنۍ برخه کې یو چې له دغه ځای څخه نو ماشاءالله د کابل ښار په مکمل ډول شاوخوا 4 غاړې ښکاري. نن د اسد یا د زمري 40مه ده. 4 کاله وړاندې په دغه ورځ باندې دلته په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط وکړو او اسلامي امارت نظام راغی. نن په دې ویاړ باندې نو د اسلامي امارت مشرانو او دغسې نظامي برخې مسؤلینو اساکرو او د بیلابیلو برخو کارکوونکو افغان وطنوالو هیوادوالو دغه ورځ په شاندارو مراسمو باندې پیل کړې ده لمانځي. او یوه جالبه خبره دا ده چې په څو شیبو کې چورلکې به راشي، ځینې نمایشونه په دغې برخه کې وړاندې کوي او زه خبر شوی یم چې داسې په نورو برخو کې هم دغه نمایشات وړاندې کیږي. دغسې نورې نندارې هم شته دي د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دغې ورځې ځانګړې لمانځنه کیږي د اسلامي امارت د غړو لخوا او د دې ترڅنګ د ځینو وطنوالو هیوادوالو لخوا. هغلته ماته داسې ښکاري چې چورلکې یا تیاري را روانې دي. راځئ چې په پیل کې دغه نمایشات وګورو، بیا به هلته د وطندارانو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو غړو سره به هم خبرې اترې لرو. پیل کې د دغې چورلکو یا د تیارو ننداره وکړئ او هغه نمایشات یې وګورئ.
افغانستان د هوایي ځواک چورلکې دي چې دلته د وزیر اکبر خان تپې ته راورسېدې او ننداره وړاندې کوي. ګلان شین دي، دلته ورته لاندې بې شمېره هیوادوال هم راغلي له دغې نندارو او د ګل شیندلو څخه خوند اخلي او د خوشحالۍ شیبې سره لمانځي. دلته بې شمېره هیوادوال راغلي، خصوصا د اسلامي امارت مجاهدین او دغسې نور وطنوال او د دغې ورځې لمانځنه کوي. دلته یو څو تنه ورونه ناست دي، له دوی سره به یو څو خبرې ولرو. سلام علیکم. ستړی مه شې، جوړ په خیر. سلام علیکم. اجازه خو د یو څو شېبې کیلو څنګه یې؟ په خیر. دا خو به هماغه ګلان نه وي چې له چورلکې څخه راپرېوتل. دا الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې نن مخکې به د باران د مرمیو د مینونو باران راباندې بمونو باران، خو نن الحمدلله احساس به نشو کنټرولولی. خو نن الحمدلله په ټولو هېوادوالو باندې په ملت باندې نن ګلان شیندل کېږي. د ګلانو باران ډېر ښه د خوشحالۍ ځای دی. کولی شې ځان وپېژنې؟ هو بالکل. زه یم نجیب الله حبیبي، د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د افغانستان اسلامي امارت یو تن مجاهدینو څخه الحمدلله. نن ورځ مو څه وکړل؟ څه احساس ولري؟ احساس خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ملت مو ولیدلو چې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي او ټول ځای هېوادوال ډېر خوشحاله دي الحمدلله. او وګرځېدو موږ هم ډېرو ځایو کې چکرې وویلې، نو الحمدلله خپل هېوادوال او مجاهدین ټول سره اوږه په اوږه ولاړو او خپل د استقلال څلورمه کلیزه یې ولمانځله. نو الحمدلله د باندې ډېر زیات خوشحاله یم. کور ودان ته څنګه یې وروره؟ الحمدلله جوړې په خیر یې. تاسو هم دغه ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځله؟ الحمدلله د الله تعالی نه راضي یو چې دغه د 24 د اسد د هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې د امریکا او د هغوی د استخاو ټغر ټول شو او په دغه ورځ باندې یو اسلامي او شرعي نظام راغی او دغه عزتمنه او پاکه خوره د اسلامي امارت د مجاهدینو تر واک لاندې راغله. ته څنګه یې وروره؟ صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ د الله پاک نه خوشحاله یو خیر اوسئ. تاسو څه وکړل نن ورځ؟ یاره موږ هم الحمدلله نن هم د خوشحالۍ ورځ ولمانځه، ډېرې چکرې مو ویې، ډېر خوشحاله شولو او ښه ورځ وه، ډېره خوشحالۍ ورځ وه. ډېر ښه. څنګه غواړي راوړي که بل څه دي؟ ځکه اوس خو الحمدلله جنګ او جګړه نشته که نه؟ دا خو داسې ده چې موږ یو د هغه دپاره اعلان بیا ورکوو نړیوالو ته او هغه کفري ممالکو ته چې نن زموږ په مظلومه غزه باندې په مظلومو فلسطینیانو باندې یې ظلمونه شروع کړي دي او د دومره مسلمانانو په شتون کې د عربي نړۍ په شتون کې هېڅوک د هغوی په څنګ کې نشي درېدلی. خو موږ الحمدلله دا زموږ د سفارت طاقت هغه
وسیله وه ډېره بېچیزه وسیله چې موږ بلله نو الحمدلله په دو باندې 52 مملکتو باندې شکست وخوړو الحمدلله نو دا هم د هغو دپاره نمایش به د هغه یاد تازه کولو لپاره مې یو ځل بیا هم دغسې جوړه کړه او له ملګرو سره مې راواخیستله د نمایش لپاره اوس خو پکې بارود څه نشته که ناس یو نمایشي ده نه اوس خو داسې یو فقط یو نمایش ده چې د هېوادوالو ته بیا هغه د شهیدانو یادونه د مجاهدینو قربانۍ ور یادې شي چې هغوی ته دا وسیله نوي نسل ته دا ور یاد شي چې افغانانو الحمدلله ثم الحمدلله چې په داسې ناچیزه شو باندې هغوی ته شکست ورکړی دی دونه الهام واخلي زموږ آینده نسل باندې ډېر ښه دا ګلان راکه یو ځل لیدونکو ته وښایو وګورئ دوستانو دغسې بېلابېل ډوله ګلانو چې د چورلکو په واسطه مخکې راوشیندل شول راوغورځول شول دلته په هېوادوالو باندې نو واقعا ډېر یو خوندوره فضا ونه کور ودان ژوندي اوسئ ښه ورځ ولرئ ماشاءالله دوستانو تاسو وینئ چې دلته په وزیر اکبر خان ته پکې نن ورځ نو بیخي رش جوړ دی نه یوازې دلته بلکې د ښار په بېلابېلو برخو کې نو موږ به هڅه وکړو چې له د ځای څخه هم د ښار نورو برخو ته لاړ شو او په تاسو باندې د دغې ورځې نندارې وکړو ستړی مه شئ جوړ په خیر ښه صحت دې ښه دی بس ورځ خو ټول لمانځي تاسو پکې شعر هم لرئ که نه بس مهرباني ووایه وایي هرکلی د که وراشه استقلاله هرکلی د که وراشه استقلاله در نظر شل د وطن پیغلې ملاله او ستا راتلو ته د ډېر مودو انتظار وم او در نظر شلو منصور او هم جلاله اجمل وایي ستا جنډه چې اوس رپان دی اجمل وایي ستا جنډه چې اوس رپان دی زه حتما مبارکي ورځم لیلاله ډېر ښه مبارکي ورځم لیلاله نوم مې سید الله تخلص حبیب کوم د غزني ولایت قرهباغ ولسوالي ده اوسېدونکی یم یو بیت را سره ده وایي په تا قربان دي سي یو نیم سل جمهوریته و د ملا صاحب امارته و د ملا دا د دې په اړه چې مثلا خلک ښار ته راځي مثلا د خویندې ته ونه ګوري وایي ګناه چې کله کړې نو خپل ګور په یاد کې ساته ګناه چې کله کړې نو خپل ګور په یاد کې ساته چې پردي نجلۍ ته ګورې نو خپل خور په یاد کې ساته چې نن ته ورته ګورې سبا تا ته کتل کېږي چې نن ته ورته ګورې سبا تا ته کتل کېږي ای ګرانه نوجوانه ته خپل مور په یاد کې ساته ای ګرانه نوجوانه ته خپل مور په یاد کې ساته ډېر ښه ډېر عالي وایي چې ته ولرې ښایسته ښایسته کورونه ویرانه کې اوسېدل لکه مقلي ده او چې نه خفه یې نه غمجن نه بیاره میخانه کې اوسېدل لکه مقلي ده بل شعر ده وایي ته ولې ماته یاره د نفرت په سترګه ګورې ته ولې ماته یاره د نفرت په سترګه ګورې د ولې څه لپاره د نفرت په سترګه ګورې که څه مې درته ویلي دا ګز او د میدان که نه به ولې ماته بې غیرت په سترګه ګورې کور ودان ډېره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ښه جوړې په خیر الحمدلله فارسی وایه وروره پشتونه پیدا مشکل نشته چطور هستین صحتتان خوب است سلامت باشین با عزت باشین همیشه خودم معرفی کنین و چطور که آمده بودین خواهش میکنم صفت الله هستم از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان دیگه اینجا متعلم در جامعه امام حنیفه طالب علم هستم درس میخوانم چی کردین بخیر امروز جوانای الحمدلله امروز در کنار برادران خود و اقوام خود و ملت خود جشن استقلال را با راحتی و با آسودگی و با امنیت و با محبت دیگه اجرا نمودیم تجلیل نمودیم شاعر میگه که بر شما بیدار بودن لازم است ملت بیدار دائم حاکم است حاکمیت فطرت آیین ماست دین استقلال از تمکین ماست بله ماشاءالله بسیار خوب دیگه معنای شعر همین است که باید که همه ما و شما دست محبت را و دست اخوت و برادری را بدهیم و این جشن را با در کنار هم با یک دیگر این جشن را استقلال نماییم. این تنها به یک فرقه نیست، بر تمام فرقه هایی که چه از تاجیک، چه از پشتو، چه از ازبک، چه از هر زبانی باشد باید دستی هم را بر هم به هم بگیریم و از امارت خود و از دین خود دیگر تجلیل نماییم و طرفداری بکنیم.
بسیار خوب. شما خوب هستین؟ سلام علیکم. بخیر، صحتتان خوب است؟ الحمدلله. میشه شما چیزی گفتنی داشته باشید؟ بله، ما میخواهم در رابطه با استقلال یک چند مثل اشعار بگویم. مهربانی. بر خاک شیران مرحبا، پیغام استقلال، پیروزی و آزادی و انعام استقلال. در 24 اسد در سینه تاریخ، مردان راه حق نگاشتن نام استقلال. کرد طلوع فتح و امن و آزادی، ظلم و جهالت کرد غروب از بام استقلال. ای هموطن در آغوش امن امارتی، در ساحه آسایش و آرام استقلال. بسیار خوب. دیگه چیزی گفتنی خو نداری؟ دقیقاً پیام ما برای ملت افغانستان این است که امروز روز استقلال بود. واقعاً با کمال محبت و صمیمیت و صفا در کنار هموطنان عزیز تجلیل نمودیم. پیام ما است که البته استقلال باید برای ما یک الگو باشه، برای ما یک نمونه باشه و همیشه بتوانیم استقلال کشور عزیزمان را تجلیل بنماییم و برای نسل‌های آینده باید یک درس باشه. برای نسل‌های آینده درس بدیم که روز 24 اسد روز استقلال است، روزی است که بزرگترین قلدر جهان امریکا از این وطن شکست خورد و بالاخره امارت اسلامی در سراسر افغانستان حاکمیت پیدا نمود و این را باید هر کدام شما این روز را درک کنیم و این روز را باید بدانیم و اهمیت قائل باشیم. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین، بخیر باشین. تو څنګه؟ الحمدلله. جوړ صحت شدی و الحمدلله. تشکر. کولای شي څه دې زړه کې وي راته ووایي؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لله الحمد. ټول افغانستان غیور ولسته د نن ورځې د اسد 24مې مبارکي وایم چې دا داسې ورځ ده چې په ډېرو قربانیو سره، په ډېرو تکالیفو سره، په ډېرو زحمتو سره راغلې ده چې په دې ورځې دپاره موږ داسې د تنکۍ ځوانۍ ورکړې دي چې دنیا مثال نشي پېښولی. خو د افغانستان غیور ملت ته مبارکي وایم چې د دې ورځې دپاره موږ او تاسې باید راووځو، دا ورځ ولمانځو، ځکه چې دا ورځ موږ تاسې د لمانځلو دا د امریکا په زړه کې یو غشی دی چې د دوی په زړه کې هغه ښخېږي. نو موږ او تاسې باید دا ورځ ولمانځو او د مجاهدینو دپاره دا وصیت کوم چې خپل ملت یې راټینګ کړي او خپل ملت یې په زړه پورې ونیسي او خپل ملت ته دې دا توجه وکړي چې دې ملت له دوی سره ډېر زحمتونه کښلي دي او خوارۍ یې کښلي دي. او ملت ته هم دا وایم چې خپل مجاهدینو تر شا ودرېږئ، ځکه چې دا مجاهدین چې دي تاسو ته هغه زیری راوړی، هغه بریا راوړې ده چې په دا 20 کاله کې تاسو د جهالت تر سایې لاندې هغه ژوند کوئ. نو نن لله الحمد مجاهدین هغه شی تاسو ته په لاس درکړی دی چې تاسو په امن په آزاده سره دا ژوند کولی شئ. ناموس مو خوندي دی، مال مو خوندي دی، هر څه مو خوندي دی، په آزاده فضا کې تاسو هغه ژوند کولی شئ. نو د خپل مجاهدینو تر شا ودرېږئ او د خپل مجاهد ولس هغه خدمت وکړئ. نو مجاهدینو ته هم دا وایم چې ته باید د ولس هغه په زړه پورې راټینګ کړئ او ولس ته مینه او محبت ورکړئ چې ولس تاسو ناراضه نه شي، ځکه دا ولس ډېر تکلیفونه ګاللي دي، ډېر زحمتونه یې ګاللي دي، ډېرې ستړیاوې ګاللي دي. نو دا ملت باید ته په زړه پورې راونیسئ نو چې دا ملت درڅه ناراضه نه شي. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. دوستانو تاسو په انځور کې وینئ چې ماشاءالله دلته بېلابېلو ولایتونو، سیمو، اقوامو نه هېوادوال راغلي دي او د دغې ورځې لمانځنه کوي. له وزیر محمد اکبر خان تپې څخه به ښکته شو، په کابل ښار کې به هم لږ وګرځو، تاسو باندې به انځورونه هم ګورو.